نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته تلو هلته ځان ته هر څه برابر کړو، د هغې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هجرت وکړو. د هجرت دا مطلب نه ګورې، کله نه کله د هجرت نه خلک غلط مطلب وایي. عبدالله وایي چې زما کاروبار په شیرګړ کې بیکاره شو، نو وایي چې راته وایي چې هجرت وکړه، شیرګړ په تا ښه نه دی راغلی. عبدالله د شیرګړ نه روانېږي اسلام آباد ته ځي، او په اسلام آباد کې د هېڅ سوچ نشته چې هلته به څه کوم. هلته ځان ته د ماحول نه دی برابر کړی. نو د هجرت لپاره اصول دا دي چې مخکې نه به تا یو ځای کې ځان ته لاره برابر کړي، هغه ماحول به دې هلته برابر کړي، هله به ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې چې یو زمانه کې په 19مه صدۍ کې چې کله مستشرقینو اورینټلسټ چې هغې دا خبره وکړه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام هغه 53 سال په عمر کې د مکې نه مدینې ته تښتېدلی و، مفرور و، نو ډېر لوی خدمت کړی په سیرت النبي باندې. علامه شبلی نعماني رحمت الله علیه او په سیرت النبي باندې داسې لیکلي کړي که نه، که تاسو د هغه کتاب وکتو، د هغه کتاب علمي انداز دی، هغه په هغه ټرمینالوجیز باندې هغه کم د هغه اصطلاحات دي په هغې باندې پوهېدل ګران دي. داسې منطقي انداز دی چې حیران بشي. د عامو خلکو کتاب نه دی، د علماو کتاب دی.